سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته جالبه او د فن نه ډکه قصه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او د داسې جالبه قصو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. یوه ورځ د یو مسلمان عالم او غیر مسلم ترمنځ بحث وشو. غیر مسلم انګریز د مسلمان عالم څخه پوښتنه وکړه چې ستاسو زنانه ولې پردو نارینه‌و ته لاس نه ورکوي. مسلمان عالم ورته وویل، راته ووایه آیا تاسو کولی شئ چې د انګلستان ملکې ته لاس ورکړئ؟ انګریز سړي ورته وویل، نه، فقط یو څو محدود کسان دي چې ملکې ته لاس ورکولی شي. مسلمان ورته وویل، زموږ هره مسلمانه ښځه زموږ ملکه ده، نو ځکه د محدودو خپلوانو نه نور څوک لاس نشي ورکولی. غیر مسلم انګریز ورته بیا وویل، ستاسو زنانه ولې حجاب کوي؟ مسلمان عالم 2 چاکلیټ راواخیستل، یو نه یې کاغذ لرې کړ او بل یې له کاغذ سره دواړه ځمکې ته ګزار کړل. مسلمان عالم ورته وویل، اوس به کوم یو چاکلیټ اخلي؟ انګریز ورته وویل، معلومه ده چې پوخداره چاکلیټ به را اخلم. عالم ورته وویل، بې حجابه میرمن په خاورو د لړل شوي چاکلیټ مثال لري، نو ځکه زموږ ښځې حجاب کوي.